چې نااهلو ته د اهل وینا وایم، چې نااهلو ته د اهل وینا وایم، نیسم پوزې ته د خره د ګلو څانګه، او د ناکس سره مازغه مخوره حمیده، د ناکس سره مازغه مخوره حمیده، دم په خود شه د خپل فکر په ټال زانګه. او فارسیبانو د حیرت ګوتې په غاښ کړي، فارسیبانو د حیرت ګوتې په غاښ کړي، چې حمید سخن سازي کا په پښتو کې، او چې هیڅ چرې په فارسۍ کې مونده نشي حمید ایښی داسې ساز دی په پښتو کې. ملګرو، د حمید بابا د مزار په لور روان یو، خو اول د باونډري وال چې ښکاري دا د ماشو باباجي دی چې خپل نوم یې اخون مومن ګګري دی. نو اول به د دې بابا سلام کوو، بیا به ګام اخلو د حمید بابا په لور. نو راځئ ملګرو، ما سره اوسئ، د ماشو باباجي ته دننه ورځو، چې لږه د دننه احاطه هم درته وښیم. دغه دروازه ده، او دا مخامخ چې دغه ګڼ بوټي دي، دغه څادر ښکاري د ماشو باباجي دی، او دا ګیر چاپېره ورسره نور قبرونه دي. ملګرو، د اخون مومن ګګري صاحب د مزار د احاطې نه بهر راووتو، او د حمید بابا د مزار په لور روان شو. ملګرو، ما سره اوسئ، چرته ځئ مه. اوس به لږ وخت پس د حمید بابا مزار ته ور ورسو. دغه مخامخ ښکاري بورډ لګېدلی دی، دغه د حمید بابا مزار دی. ملګرو، د حمید بابا قبر چې کوم دی، نو مخکې داسې نه و چې دا اوس دی په دې ګوټ کې چې دا کم تصویر لګېدلی دی او کاڼي تېرنته دي. د حمید بابا قبر مخکې داسې و، دلته دشته وه، دلته به هیڅوک نه راتلل، دلته به خلک ویرېده. اوس خو ماشاءالله ډېره آبادي ده. دا بورډ دی، عبدالحمید بابا نوم یې ورباندې لیکلی دی، د هغه تاریخ پیدایش او وفات هم ورباندې درج دی. ملګرو، دغه باونډري وال چې درته ښکاري د حمید بابا مزار یا قبر چې کوم دی په دې احاطه کې دننه دی. دغه سوابیره چې تاسو ته ښکاري دا هم د ډېر وخته ملګرو دا د مزار ته ور داخل شو، او دا سوابیره مخکې ډېره مانده وه، خو اوس ماشاءالله ډېره ښه شوې ده، ځکه چې هغه وخت کې ورته اوبه نه میلاوېدې، اوس ورته اوبه میلاوېږي، نو په دې وجه دا ښه شوې ده. او دا د حمید بابا مزار دی، دلته ماربل هم لګېدلي دي په قبر باندې. اوس غیر چاپېره چې کوم دی، نو چمندونه هم دي، ګلونه هم دي، دلته هر قسم میوه‌دار او سایه‌دار بوټي دي. دلته ډېر خلک راځي د حمید بابا مزار ته، خاص کر د جمعې په ورځ. هغه احسان ماسټر هم راغلو، تاسو مو لیدو، ما مو لیدو، او دې مخته نور هم ډېر خلک دي. په عامو ورځو هم خلک راځي، خو د جمعې په ورځ باندې ډېر زیات خلک راځي د جمعې د لمانځه نه پس. نو که چېرته درته وخت میلاو شو ملګرو، تاسو هم راشئ د حمید بابا مزار ته. دغه حنیف افریدی دی، ورسره ملګري دي، سیپور هم ولاړ دی. زه هم ډېره موده پس د حمید بابا مزار ته راغلم ملګرو. دا شمسیانې لګېدلي دي، دلته بور هم شته دی، او دغه ټینکۍ دي، د اودسونو د اوبو انتظام هم شته، د څښلو د اوبو انتظام هم شته دی. حمید بابا سره په خوا کې دې خواته یو چمن دا دی، او بل چمن دغه دی. په دې کې هر قسمه ګلونه د ژمي د اوړي هر قسمه ګلونه هم شته، هر قسمه بوټی پکې شته دی، او انشاءالله چې دا به یو ډېر ښه پکنیک پوینټ وي. ملګرو، دا نن د جمعې ورځ د 5 تاریخ دی، او 11 میاشت ده، او کال دی 2021. نو دا ملګرو چوپال دی دلته، چې په ګرمۍ کې دلته په دې چوپال کې خلک ناست وي. او ملګرو، دې سره دا بره چې کوم دی، نو یوه کمره ده مخامخ قبلې لاسته. ملګرو، دا کم چې دلته کې تاسو دغه وینئ آبادکاري، د ونې بوټي او د آبادي، نو دا په حکومتي سطح باندې نه ده شوې، بلکې دا په عوامي سطح باندې شوې ده. او د دې په شا باندې چې کوم دی، نو د حمید بابا خادم چې کوم دی رامداد ملنګ، دا دغه په کوششونو په محنت باندې شوې ده. هغه د هر کلي هر ملک له هر خان له هر چا له تللی چې بوس راکړه، لرګی راکړه، پلاسټک راله واله، خوره راکړه، چې د حمید بابا مزار آباد کو، او دلته کې یو ښکلی منظر جوړ شي. ملګرو، دا راغلو د حمید بابا لنګرخانې ته. په دې لنګرخانه کې یو تخانه ده چې دا هم د رامداد ملنګ
د کوششونو نتیجه ده، د هغه د محنت نتیجه ده. ملګرو دې ته اوس مخې ته چې کوم دی یو د برنډې انتظام شوی دی چې تیرونه بره ورباندې پراته دي او دا لرګي تاسو ولیده په ګوټ کې پراته دي. انشاءالله په یو ورځ دوه کې به دا هم ورباندې واچي نو دا برنډه به هم جوړه شي. ملګرو ډېر د لرې لرې ځای نه خلک راځي، وګورئ تاسو دا خلک هم ګورئ، دا ګاډي هم راغلي دي. ملګرو لکه څنګه چې په نورو باباګانو په حکومتي سطح کار شوی دی، نو په حمید بابا د 1 روپۍ کار هم په حکومتي سطح نه دی شوی. زموږ د حکومتي چارواکو نه او واکدارانو نه دا غوښتنه ده چې د حمید بابا په مزار باندې هم کار وکړي، یو ګنبد جوړ کړي، یو جومات جوړ کړي، یو لایبرري جوړه کړي. دا زموږ د حکومت د واکدارانو غوښتنه ده. ډېره ډېره مننه د وخت راکولو ښه ادب اوسئ.